د کندهار دامان کې د پاکستان له بمبار وروسته ویجاړۍ. پاکستان پرون یکشنبه خبر ورکړ چې د افغانستان په سویل کې پوځي ودانۍ او د دوی په ټکو د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. همدا تېره شپه هم د طالبانو ادارې خبر ورکړ چې پاکستان د افغانستان ختیځ نورستان او کونړ کې د ملکي وګړو کورونه په نښه کړي چې پکې یو کس هم وژل شوی. فرانسې خبري اژانس د یکشنبې پر ورځ د پاکستاني سرچینو له قوله خبر ورکړی چې دغه هیواد پوځ د افغانستان په سویلي کندهار کې پوځي زیربناوې، یو تونل او پوځي تجهیزات په نښه کړي. کندهار هغه ولایت دی چې ویل کېږي د طالبانو مشر پکې اوسیږي. خو طالب چارواکي وايي د یکشنبې هوایي بریدونو کې د روږدو د درملنې مرکز او یو تش کانتینر نښه شوي دي. پاکستان لخوا بیا هم تجاوز وسو او د حریم نقض وسو د افغانستان او په کندهار کې دوه نقطې بمبار شوې. یو د معتادینو د شفاخانې یو اړخ ویشتلی ده چې هلته معتادین پکې معالجه کېدل او عام ملکي ځای ده، هم خساره نه لري، تلفات نه لري، خو یو ځای نړولی ده. یو خالي کانتینر چې پروت و، نه فکر څه فکر پرې کړی څوک نه و پکې. اگر که هغه یو ځای کې قراول و پخوا، دا وخت شپې څوک نه کې اوسېدل، خالي و، هغه هم بمبار شوی، څوک پکې خوږ نه دي، تلفات خو هېڅ نه لري. او دا ځایونه هم داسې عادي ځایونه وو چې د بمونه پرې غورځولي دي، هېڅ تشویش نشته. د کندهار اوسیدونکي وایي د دغه ولایت پر اسماني چورلکې لیدلي او وروسته یې د ډزو درانه غږونه هم واورېدل. د دې ولایت اوسیدونکي پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې پر پاکستان د دغو بریدونو د درېدو لپاره فشار راوړي. موږ د نړیوالې ټولنې څخه دا غواړو چې د پاکستان رژیم دغه بزدلانه او دغه کرغېړنې کړنې باید پای ټکی ورته کښېږدي. دا نور د برداشت وړ نه دي. هېڅوک یو هېڅ افغان یې نشي برداشتولی. دا حالات د دې برداشت وړ نه دي. کله مسجد، کله بل ځای، کله عوام خلک په نښته کوي. ورته مهال د چین حکومت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې روان کړکېچ دی د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. افغانستان او پاکستان هغه ګاونډیان دي چې نشي بیلول کېدی. د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول ستونزې یوازې د خبرو اترو او مشورو له لارې حل کېدی شي. سملاسي لومړیتوب د جګړې د لمن د پراخېدو مخنیوی دی او څومره ژر چې امکان ولري دواړو لورو ته د مذاکراتو میز ته راستنېدو زمینه برابر کړل شي. چین په دوامداره ډول د خپلو چینلونو له لارې د افغانستان او پاکستان په کړکېچ کې منځګړیتوب کوي. پاکستان د طالبانو اداره TTP یا پاکستاني طالبانو ته په ځای ورکولو تورنوي، خو طالبانو تل دغه تورونه رد کړي دي.